سوله یو داسې حالت ته وایي چې په هغه کې جنګ نه کیږي. یو عارضي جنګ بندي وي او داسې که د دوو قومو، د دوو خاندانو، د دوو ګروپو په مابین کې جنګ جاري وي او جګړې وي، لانجې وي، مسلې وي، مورچزن وي. نو په داسې حالت کې که جرګه یا مشران یا داسې یو نور د حکومت د خوا څخه یا د دواړو طرفین د خوا څخه یو ثالثان کښېني او دا ووایي چې باید در پلانکي نیټه پورې، در پلانکي تاریخه پورې به په دا دوو ګروپو خاندانو کې او مخالف ګروپو کې به سوله برقراره وي. عموما دا په روضه شریف کې کیږي، پوره میاشته کې نه کیږي او د سوله چې دی هغه د دوو طرفه جګړو په مابین کې یو اهم کردار په پښتونولي کې رول لوبوي او د دې بعد بیا روغه بیا دایمي د امن د حالت ته وایي، چیرې چې بیا د سوله یو خاص نیټه نه وي بلکې همیشه دپاره روغه جوړه وي. نو پر دا به نن موږ مجلس کوو چې په پښتونولي کې د سوله یا روغې جوړې کم کردار دی او څه تاریخ یې دی او څه ارزښت یې دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله قزی او دا د زما یوټیوب چینل. هر مخصن موږ دلته د پښتونولي په حواله باندې، د اسلام تصوف په حواله باندې، د ټولنې ژوند په حواله باندې او د پښتنو د چې کوم مسلې مسایل ذهني ورپېښې دي، نفسیاتي ورپېښې دي او دود دستور رواج په دې حواله باندې موږ مجلسونه کوو. خاص کر د پښتونولي په حواله باندې زما دا یو لړۍ روانه ده. په دې کې زه په مختلف قدرو، ویلیوز یا روایات یا دود دستور یا کلتور باندې زه مجلسونه کوم. نو نن د پښتونولي دا یو خاص یو صف دی، قدر دی، ویلیو دی او د دې یو دستور دی، یو رواج دی زموږ چې سوله ورته وایي او روغه جوړه ورته وایي. اوس دا سوله چې شته او روغه جوړه چې شته پر دا به نن مجلس جاري وي. دا د پښتونولي په ټوله سیریز تاسو وګورئ او یو بل ته شیر هم کړئ. خاص کر زما دا یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ او لینک چې دی هغه په واتساپ ګروپو کې و نور ته واستوئ چې هغه هم د پښتون د تاریخ په حواله باندې، دود دستور په حواله باندې، خاص کر د پښتونولي په حواله باندې په مجلس باندې سره خبر سي. موږ به د تاسو زده کوو، تاسو به د موږ څه زده کوئ. بس دا یو دو طرفه ټریفیک دی روان دی. نو ستاسو د تعاون ډیره شکریه. دوستانو، سوله چې ده، سوله و هغه حالت ته وایي، د ژوند و هغه حالت ته وایي چې په هغه کې بیا عارضي طور جګړه نه وي، لانجه نه وي، مصیبت نه وي، پریشاني نه وي، یو پابندي وي، یو معاهده وي، یو دا رقم اګریمنټ سوی یا مفاهمت سوي، یو بل ته سره ویل سوي چې بهی موږ به دا جنګ نه کوو در پلانکي نیټه پورې. او دا په هغه وخت کې کېږي دوستانو چې د دوو ګروپو، د پښتنو د دوو ګروپو او یا د دوو خاندانو یا د دوو قبیلو یا د دوو کلو یا په مابین کې یا دوو ګوندو په مابین کې یو لانجه راسي. لانجه نو پر چیش راسي؟ هغه پر مځکو، پر جایدادو، پر پیسو، پر ښځو، زنانو، کوچنیانو او پر جایدادو باندې دغه چې دی هغه زن زر زمین پر دا باندې لانجې راځي. دا وخت سره روان دي وروره، در اوسه پورې روان دي، نه ختم کیږي. دا څنګه مځکه ده، دا څنګه خزانې دي چې لا نه ختم کیږي، لا جنګونه روان دي په مابین کې. څو پیړۍ پیړۍ چې دی هغه تباه و برباد سلو، زن زر زمین چې دی هغه نه ختم کیږي. نو د پښتونولي چې یو کوډ آف کنډکټ دی، یو ان ریټن لا ده، د پښتنو یو آئین دی، یو قانون دی، یو خو د لارډ میکالې قانون دی، یو د پښتنو خپل قانون دی چې سینه در سینه او یو بل ته منتقل کیږي. په هغه کې یو مختلف قدرونه او رواجونه دي، دستورونه دي چې هر پښتون یې مني. په هغه کې یو قدر چې دی هغه د سوله او د روغې جوړې غدي. سوله و هغه حالت ته وایي چې دوه کسان، دوه ګروپونه سره وجنګیږي پر یو مسله باندې او بیا په مابین کې مرکه جرګه وسي. یو در دوی طاقتوره څوک راسي، یا ښه سړی راسي، یا سید راسي، یا ملا راسي، یا پیر راسي، یا دا رقم معتبر یا مشر څوک راسي، هغه دا ووایي چې بهی یو خاتم پابندي ولګوي، بل خاتم پابندي ولګوي
او دا ووایي چې دوی به عارضي جنګ بندي کوئ، یعنې جنګ به نه کوئ، دایمي روغه نه وي بلکې عارضي سوله وي نه. مثلا دا د صحابه کرام په دور کې د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم خاتم النبیین په دور کې دا د مسلمانانو هم او د یهودیانو هم او د رومن عیسایانو هم دغه یو اصل ولو چې په روزه مبارک کې جنګ به نه کوئ نه. هر یو خپل عبادتو باندې لګیا و د خپل مذهب مطابق نه. دا رقم بیا په فلسطین کې دغه لاګو سولو چې بای جنګ به په روزه کې نه کیږي. بیا په دا نږدې ګاونډي هیواد اسلامي ملک افغانستان کې مسلمان پښتون ملک افغانستان کې بیا دا رقم مختلف ګروپونه چې ونه هغه به بیا د روزې په حالت کې جنګونه نه کول. دا د روزې په احترام کې د رمضان مبارک ماه صیام په احترام کې به عارضي سوله وکړه. یا دا رقم یو قبیله چې د خپل یو چاته ووایي و بلې قبیلې ته ووایي چې بای ما د تا سره بدي خوسته خو بیا به د روزې بعد دا جنګ کوو په روزه کې ته هم خپل عبادت و او موږ به هم خپل عبادت کوو. په روزه کې زموږ دا اصول دی چې بای جنګونه و دا شیان به نه کوو. نو دې حالت ته چې جنګ نه وي پکې و هغه حالت ته عارضي طور چې عارضي جنګ بندي وي نه و هغه ته سوله وایي. سوله په پښتونولي کې ډېر غټ قدر لري چې چیرې یو بل مخالف ګوندونه چې و هغه د خپل وینې یو د بل چې و هغه تږي بولو او یو د بل سره به جنګونه کول. نو په داسې حالت کې که یو ملا صاحب پیر صاحب یا مشران یا مرکه یا جرګه یا مشران سره کښیني او یا حکومت یا نمایندګان یا برټیش سرکار چې په هغه شپو کې ولو یا د هغه څه مخکې مغل ولو دا رقم نور ولو نه نو دا د نن تاریخه پورې دا په بعضې قبایل کې اوس هم شته چې بای پلانکي مشرانو دا فیصله کړې ده چې تر څو پورې دا پرېکړه کړې ده چې تر څو پورې دغه روغه جوړه مکمله نه وسي دایمي حالت ته نسي تر هغو پورې به موږ جنګ نه کوو. تم پابند دی زم پابند یم نه به ته ټک کوې نه به زه ټک کوم نه به په تا کې څوک موږ مړ کوو نه به ته زموږ په قبیله کې خاندان کې څوک مړ کوې. بس چې تر څو پورې که به موږ اختیار ورکړی دی جرګې او سالسانو ته چې هغه فیصله وکړي هغه به بیا دواړه منو خو تر هغو پورې به زموږ په مابین کې سوله وي. نو دوستانو دا سوله دا یو عارضي جنګ بندي ته وایي او خاص کر تاریخ اسلام د دې څخه ډک دی او که څوک دا سوله د سولې څخه انکار وکړي چې په سولې پرېکړې کړي جرګې دا پابنده کړي دواړه ګروپونه او یو راولاړ سي د هغه باوجود د سوله باوجود په بل مخالف ګروپ کې څوک مړ کړي یا ټکان وکړي یا د دې سولې خلاف ورزي وکړي نه نو دا پښتون قوم دا ډیر بد ګڼي او وایي دا تا د اصل د پښتونولي خلاف ورزي کړې ده. نو لہذا پر هغه جرګه بیا راولاړېږي چا چې سوله ماته کړې دا پرېکړې ماته کړې بیا پر هغه مخالف ګروپ باندې یا قوم باندې یا قبیله باندې بیا ډېره غټه جرمانه هغه یا یو شی ږدي چې بهی ته پابند ولې تا ولې سوله ماته کړله نه دا خو معاهده سوې وله تا څنګه د دې خیال نه وساتئ. نو دا د سوله په حواله باندې د پښتنو دغه دود دستور دی چې د دې څخه هیڅ کله انکار دی نشي کولی. ولې که دی انکار وکړي بیا دی پښتون نه دی بیا دی غیرتمند نه دی بیا دی د ننګ و د ناموس سړی نه دی بیا دی سیال نه دی یا هر سړی ملامتي یا قبیله ملامتي په تاریخ کې د ده نوم ولیکل سي چې دا د هغه سړی دی چې د سوله سه انکار وکړي د امن سه انکار وکړي د مفاهمت سه انکار وکړي د روغې جوړې سه انکار وکړي. دا خو شرپسند دی ابلیس دی. نو ابلیس خو د خدای نه دی خوښ. په قرآن شریف کې دا راغلی دی چې الله پاک بخاري شریف کې دا یو حدیث دی چې الله پاک هغه انسان قطعا نه خوښوي چې هغه جګړالوي فساد جنګونه کوي او تماشې او مصیبتونه خلکو ته پیښوي. نو د الله پاک هغه انسان قطعا نه دی خوښ چې هغه جګړالو دی. او بیا بله خبره دا ده علي رضی الله تعالی عنہ وای دا جګړې ته او جنگ ته جنگ شروع کوونګ یا جګړه شروع کوونګ دا ډیر اسانه کار دی خو بیا ختم کېدنګ او د پای رسون دا ډیر زور غواړي نه. دا خپل د علي رضی الله تعالی عنہ یو کول دی نه د کول دی چې بای جنگ ته
ورتلک چې دی هغه ډېر اسانه دی لیکن بیا ختم کېدن چې دی هغه ډېر زور غواړي. نو دا رقم ورور جنګ خو په معمولي شي باندې اوسي، جګړه وسي، جنګ وسي، تماشه وسي، مصیبتونه یو بل ته ورپېښ سي، بیا تاڼې سي، پاڼسۍ سي، کیسه سي. بیا چې دا روغه جوړه کوې، دا سوله کوې، دا څومره زور غواړي نه، د چا پښو، د چا ژیرې، د چا لنګوټه، د چا څنګه پوړل نیول، یو بل ته چې دی هغه خوا زارۍ، کمنګای راوله، هغه راوله، هله به یې سوله راولي، سوله دعاګانې دي، خدای په حضور باندې ملایانو، پیرانو، هر چا لره ورځې به یې مشرانو، ملکانو، خانانو، نوابانو، هر چا له ورځې به یې روغه راوکړي، جوړه راوکړي، سوله راوکړي نه. نو دا څومره زور غواړي. هلته چې بیا ته جنګ کوئ، جګړه دې شروع کوله، د چا څه دې پوښتنه وکړله، بس یو دم دې جګړه شروع کړه پر معاملې. او بیا بله خبره دا د دوستانو، دا دومره دنیا جنګونه او تماشې کوي، بیا در قومو پورې ورسېږي، غټې غټې جګړې پکې وسي، ډېر مړې پکې وسي. که څوک مز د لږ تحقیق وکړي چې یاره دا جګړه داسې شروع ولې چې شوله، هغه به د دی معمولي شي څه شروع سوي، په خدای کې څوک سره دا ګڼي در د خاشې متعلق اهمیت ولکه ورکوي، مطابق ولکه حیثیت ورکوي. هغوی یاره تا پر دا باندې دومره غټه جګړه وکړه، دومره غټ مصیبت دې پېښ کړي، مړي په ته ورسېدې، چاقوګان ته ورسېدې، آیا دومره معمولي خبره؟ دی یې درته وکتل، ګاډي یې دی راکاټ کړله، او زما د کور د مخې کچره تې زه کړله، زما ورور تې پلانکي ښکنځا وکړله، پلانکي معمولي خبره دي. هغه بیا ورور د قومو به دوی جوړه سي. که مازې څوک تحقیق وکړي دا جګړه شروع سوې ده چیښ څه ده، ولاړ به سي خاصه د شیطان و ابلیس ټایم له به ولاړ سي چې هلته به تا دا ویله چې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا استغفر الله، یا به دې دا وویله چې انا لله و انا الیه راجعون. پر داسې موقع باندې تا جګړه شروع کړه، بلډ پریشر دې اسمان ته وختې، اوس نو سوله کوي. نو د سوله چې ده هغه عارضي د جګړې عارضي ټیراو ته وایي چې چیرې جنګ نه وي پکې او د یو خاص نیټې پورې دا معلومیږي چې یاره در دې پورې به موږ یو بل ته نقصان نه ورسو. او دویم چې دی هغه روغه جوړه ده. روغه جوړه د سولې بعد یو مرحله ده، پروسس دی نه، چې کله سوله وسي، سوله مطلب دا دی چې د پلانکي نیټې پورې، پلانکي تاریخ پورې به یو په بل کار نه لري، دواړه ګروپونه پابنده دي، یو پر بل به کار نه لري چې موږ فیصله نه کړي. او دا روغه جوړه بیا ودې ته وایي دا یو مستقل دغه ته وایي، روغبړ ته وایي، ورورولي ته وایي، چې دایمي خوشحالي ته وایي، چې بالکل هغه پابندي و، هغه نیټ ورشئ، جملاړ سي په مابین کې، یو بل غاړه کې غاړه لاسونه واچو، خوشحالي اظهار وسي. دا یو داسې مرحلې ته وایي چیرې چې نه جګړه پکښې، نه پابندي پکښې وي، نه داسې یو بل حالت پکښې وي، بلکې مکمل طور یو بل معاف کې شیر و شکر سي. لکه نو پخوا چې دا فیسبوک و دا یوټیوب و دا ټیک ټاک و دا شیان وټسپ نه ولو، نو زموږ صحافیانو به په اخبار ته ورواستول پلانکۍ قبیلې په مابین کې روغه جوړه وسوله او دوی سره شیر و شکر سوله. یو به چې ډېر تعلیم یافته نه ولو، هغه به ویلې ولې شکر و شیر سوله نه، شکر و شیر سوله نه، دا در لفظونه دی لیکل نه. نو نه به سره پوهېدلو په اردو باندې، بس یو شی به ولیږي، بیا به د اخبار ایډیټران، سب ایډیټران به پر خندل. نو زه خو دا مشرق اخبار کې هم ولم، نو ماله به داسې خبرې راتلې، مال یاره دا ته وګوره. خیر دی نه دي ملامت ورور، اردو د ډبل ژبه ده نه، میکس ژبه ده نه، هر شی پکې ځایي چې. نو خبره همداسې کوله چې دا روغه جوړه و هغه حالت ته وایي چیرې چې مکمل خوشحالي، ورورګلوي راشي، یو د بل سره مینه و محبت راشي، او یو بل سره په خوله کې لاس په لاس کې ورکړي، او سینه په سینه باندې، و زما ورور یې، بس یاره څه چې وسولو، بس زه دې هم بخښم، ته مې هم وبخښه، بس روان به سو، مخ ته به روان سو. د وطن د علاقه د سوله او خوشحالي به سره کوو، یو بل به چې دی هغه سره معفوو نه، په دې دنیا کې هم په هغه دنیا کې هم. نو په پښتونولي کې سوله او روغه جوړه دا د مرکې په ذریعه، د جرګې په ذریعه باندې راځي، او دا د پیړۍ سره روان دي. کله چې د انګریز قانون نه و، د مغل قانون نه و، نو د پښتنو به دا ټولنه او دا قوم به څنګه چلېدی؟
خو به د هغه پښتونولي به سره چلېدلې، یو بل ته بې اصول ورښول چې بھائی دا زموږ اصول دی، دا زموږ روایت دی، دا زموږ رواج دی، دا زموږ قانون دی، دا موږ نه پر دیوال لیکلی دی نه په کتاب کې لیکلی دی، بس دا په سینه کې یو د بل سره انډرسټوډ خبره ده، یو بل بې سره منو په دا خبره باندې چې موږ به یو د بل سره ډیر خیال ساتو، او خاص کر که جګړه، لانجه، مصیبت، پریشانی، جنگ و جدل قبیلو یا خاندانو یا د خلکو په مابین کې رالو چې یو غټه دشمني شکل اختیار کوي، په هغه صورت کې به مرکې او جرګې، سالسین، مشران، قبیلې مشران مابین ته به د دادو په مابین ګروپونو خلکو په مابین کې به سوله راولي، روغه جوړه به راولي، خوشحالي به راولي، او د سولې بعد بیا په افهام و تفهیم باندې یو بل ته ولاړ سراسه مرکې او مجلسونه او ننوات او دا شیان کیږي او بیسونه کیږي. اخر دغه پښتانه مشرانو، علاقې پیرانو، ملایانو، ساداتو، نوابان، ملکانو یا داس واس حکومت یا چارواکي پر دا باندې قانع سي یا په دې باندې کامیاب سي او پر دې باندې وس چې دوی هغه پیدا کړي چې د دا دوو په مابین کې به روغه راولي، روغه جوړه راولي. نو الله پاک دې د پښتنو په مابین کې د هر چا په مابین کې خوابدي خدای دې روغه جوړه راولي. او دا روغه جوړه څنګه راځي چې یو قبیله یا یو سړی خپله پیل وکړي چې د خدای دپاره بس زه ورما په عمر راسي چې روغه جوړه وکړو. زه دا نه غواړم، دا دښمني نه غواړم، دا رقم خو نو ژوند نه تېرېږي، نه زه به څوک ماپوم، دی به ما څوک ماپوي، یا به دا به سره چلېږي انشاءالله تعالی. نو الله پاک دې په پښتنو کې روغه جوړه راولي، سوله راولي، امن راولي. هر ځای چې جرګې دا کارونه کوي، ګوا موږ یې ملګري یو، دا لیکوال یې ملګري دي، شاعران یې ملګري دي، صافیان یې ملګري دي، او دا موږ ټوله ولس یې ملګري یو. خو دوی دې روغه جوړه راولي په پښتنو کې، دا کم بدیان او شیان جوړ دي او دا د مابین ختم کړي، امن خوشحالي دې راولي، سوله دې راولي، روغه جوړه دې راولي. په دا باندې خدای پاک هم خوشحاله کېږي، د خدای پاک سچا رسول هم خوشحاله کېږي، موږ هم خوشحاله کېږو، او ابلیس او شیطان خوابدي کېږي. او موږ غواړو چې شیطان او ابلیس د موږ څخه خوابدي سي، د خدای رسول او خدای پاک د موږ څخه راضي سي. نو انشاءالله تعالی ستاسو په چوپړ کې به سبا بیا سریږو. د زما یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ او د بیل ګانټۍ بټن چې دی دباو کړئ. انشاءالله تعالی چې هره ویډیو بیا زه ماښام اپلوډ کوم د ټولو څه مخکې تاسو ته در ورسیږي. په دا پلی لیست کې د پښتونولي په پلی لیست کې نور ویډیوګانې دي، تاسو هغه هم وګورئ. حاضر دم مانه کې بې که زه ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.